محترم حاضرینو، د روژې مبارکه میاشت روانه ده. د عبادت ورځې دي، د مغفرت ورځې دي، د الله تعالی د قرب او د نزدېکت ورځې دي. دا هغه مبارکې ورځې دي چې د هر روژه مات پر وخت باندې الله تعالی د بېشماره انسانانو عملنامې د ګناه صفا کوي، او د هر روژه مات پر وخت باندې الله تعالی بېشماره انسانان د جهنم څخه آزادوي. او دا هغه مبارکې ورځې دي چې دې ورځو کې د الله تعالی مغفرت د انسان د بخښنې دپاره بهانې طلبوي چې زما بنده خو یو څه وکړي، الله تعالی وایي چې پر د هغې پر بنیاد باندې زه د خپل بنده مغفرت او بخښنه وکړم. دې ورځو کې الله تعالی د یو بنده نفلي عبادت په فرضي باندې قبلوي، او دې مبارک ورځو کې الله تعالی یو فرضي عبادت یو په اویا باندې قبلوي. چې کله یو بنده د یو مسلمان د پاره د یو ګلاس اوبو د روژه مات پر وخت باندې بندوبست وکړي، الله تعالی د ده د ګناهونو مغفرت د ده د جهنم څخه د نجات ذریعه ګرځوي. او که چیرې یو سړی د یو مسلمان د پاره د فرا او کافر روژه مات بندوبست وکړي، بیا خو الله تعالی د ده قسمت او نصیب په حوض کوثر کې پیدا کوي. نو پر ډیرو انسانانو باندې رحمتونه را روان دي، او د ډیرو انسانانو عملنامې د ګناه څخه صفا کیږي، او ډیر انسانان داسې دي چې د روژه مات پر وخت د هغوی دپاره د جهنم څخه د ازادېدو پیغام دی. نو په دې خاطر باندې ډیرې مبارکې ورځې دي او د الله تعالی د مقبولو عباداتو ورځې دي. لیکن چې څومره عبادات د انسان څخه په دې روژه کې کیږي او څومره عبادات انسان کوي، د هغې ټولو بنیاد یو شی دی چې عبادت الله تعالی دربار کې قبولیت هم پیدا کړي. د عبادت دپاره یو د عبادت کول ضروری دي، دویم د الله تعالی په دربار کې قبلول ضروری دي. لیکن د عباداتو قبولیت د هغې دارومدار پر استقامت باندې دی چې سړی په عباداتو کې استقامت وکړي. د روژې عبادات دي، د عام ورځو عبادات دي، په هر شکل چې کم عبادات د انسان د لاس څخه، د انسان د بدن څخه، د انسان د اعضاو څخه صادریږي، چې په هغه عباداتو کې د انسان استقامت رواني. دا نه معنا چې یو ورځ مې روژه ده یو ورځ مې نه ده، دا نه معنا چې یو ورځ مې روژه په تقوا او په پرهیز باندې ونیوه، دویم ورځ په ګناه کې اخته سوم. دا نه د استقامت چې یو ورځ تراویح کوم یو ورځ یې نه کوم، او دا استقامت و قبولیت نه دی چې یو ورځ د قرآن عبادت کوم او دویم ورځ بیا هغې طرف ته ګورم. نه چې څومره عبادات د انسان څخه کیږي د هغې اصلي بنیاد قبولیت دی، او قبولیت چې دی د هغې دارومدار په عباداتو کې پر استقامت دی چې سړی به هغه عبادت دوام ورکوي، همیشه به یې کوي، پر هغې باندې به کلک درېږي، د هغه عبادت د کولو به سړی فوخ عزم او اراده لري. چې کله یو سړی عبادات کوي، یا عام طور د انسان ذهن و عقیده دې طرف ته سوا چې زندگی به د الله تعالی پر شریعت باندې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر سنت طریقه باندې تیروم، نو د عباداتو د سنت طریقې او د شریعت د تعمیل په مقابل کې د انسان ته عام طور مختلف رکاوټونه راځي، مختلف مشکلات راځي، مختلف موانع راځي. د ټولو څلوې معنی د ټولو څلوې رکاوټ انسان ته اولنی د خپل نفس جوړیږي. د انسان نفسانی تقاضاوي، د انسان شهوانی تقاضاوي، انسان عبادت ته، انسان شریعت ته، انسان د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې ته نه پرېږدي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې نفس د انسان داسې شی دی لکه یو ماشوم بچی. ماشوم بچی چې کله د مور و پلاره سره د یو شي مطالبه کوي، نو په هغې مطالبه کې دی ضد کوي، د هغې خامخا غوښتنه کوي، هغه شی خامخا در لاس رسونه کوي. د انسان نفس چې کله ستاسو د یو ګناه طلب کوي،
د یو شهواني او نفسانی تقاضې مطالبه کوي، نو فاغي کې بیا د خامخواله کوي هغه نفس، هغه شهواني او هغه نفسانی تقاضا در هغه وخت چې لاس ته رسولې نه در هغه وخت دی پرېږدي نه. او د نفس تعلق د انسان سره ډېر نږدې او قریبي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان اعدى عدوک نفسک التي بین جنبیک، د ټولو سلوی دشمن دی نفس دی چې د دې خپلو اړخو په مابین کې دی اوسیږي. نو د دې څه دا معلومیږي چې د انسان د نفس سرایت او اثر او روانتیا او زندگی او ژوند او استوګنه دا د انسان په نفس کې دننه کیږي. او د نفس کار څه دی؟ انسان ته د ګناهو سوچونه ورکول، انسان ته د ګناهو تصورات ورکول، او انسان په دماغ کې د ګناهو یو څپې او لهرونه پیدا کول. دویم لوی رکاوټ چې انسان پر دین او شریعت باندې زندگی تیروي، د انسان او مخ ته د شیطان په شکل راځي. او د شیطان هم د انسان د بدن سره د انسان سره ډېر قریب تعلق دی او ډېر نږدې زندگی ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان د انسان په بدن کې د وینو پر ځای باندې روان دی. نو د شیطان زندگی او ژوند دا د انسان پر رګو کې دننه دی. د شیطان کار څه دی؟ انسان ته ګناه سپکول، انسان ته ګناه شایسته کول، او انسان ته ګناه داسې خوبصورته پیښول چې انسان په هغې کې مبتلا کول. یو سړی دی د هغې زندگی په رشوت باندې تیریږي، حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو دا وایي چې رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي دواړو باندې د خدای لعنت دی. لیکن شیطان ظالم دا د رشوت زندگی سړی ته آسان نه کی چې یاره نن سبا خو بغیر د دې کاروبار نه کیږي، نن سبا خو ټوله دنیا په رشوت باندې اخته ده، او نن سبا د انسانانو په معاشره کې رشوت دومره عام او سپک ګرځېدلی دی چې انسان په زندگی کې یا به تجارت پرېږدي یا به د رشوت لار خپلوي. او د دې سره سره دام په دماغ کې ولا ورکي چې یاره ته خو رشوت ورکوې یا نه ورکوې، آخر خو د بچانو نفقه ده، دا خو تا باندې فرض ده، دا به ته سره برابروې چې کله ته دا رشوت نه وي د کمې خوا به یې برابره کړي. نو رشوت دی ګناه کبیره ده، د الله تعالی نافرمانی ده او لویه ګناه ده. لیکن شیطان ظالم په داسې سپک شکل، په داسې آسان شکل، په داسې اوسا شکل انسان ته پیش کی چې انسان په ډېره اسانتیا سره، په ډېره تلوار سره او په ډېره ژر طریقه سره په رشوت کې مبتلا کړي. یو سړی درواغ وایي، حالانکه درواغ ګناه کبیره ده، لیکن شیطان هغې ته درواغ سپک کړي چې یاره درواغ خو ته د دې مصلحت لپاره وایي، په دې کې ستا دا مصلحت دی، په دې کې ستا دا حکمت دی، په دې کې ستا دا فایده ده، په دې کې تا ته دا اساني ده. نو در هغې وخته پورې دا درواغ ورته سپکوي هغه سړی په درواغ کې لګیا کړی چې د الله تعالی د طرفه د درواغجنو کم لشت راځي، په هغې کې د دې سړي نوم لیکلی چې دا درواغجن انسان دی. نو د شیطان کار دا د انسان ته ګناه سپکول، انسان ته ګناه اسانه کول، انسان ته ګناه خوږه کول، په ګناه کې سپکوالی پیدا کول، په ګناه کې خوند پیدا کول، په ګناه کې اسانی پیدا کول، په ګناه کې لذت پیدا کول، دا د شیطان کار دی. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې شیطان د انسان داسې دشمن دی چې سړی په یو شکل باندې نه پرېږدي. که هر څومره رشوت ورکړې شیطان تا نه پرېږدي، که هر څومره سپارش ورباندې وکړې شیطان په هیڅ شکل تا نه پرېږدي چې در څو پورې په ګناه کې اخته کړی نه. لیکن د شیطان مکر د هر چا د شان سره مناسب وي. چې کم سړی ملا دی هغې ته د شیطان د ملا په شکل حلي و بانې ور پیدا کوي، چې کم سړی امی دی هغې ته د امی په شان باندې حلي و بانې ور پیدا کوي، او په یو شکل یې پرېږدي نه چې در څو پورې په ګناه کې اخته کړی مبتلا کړی دی. نو دویم لوی رکاوټ او دویم لوی معنی چې انسان پر شریعت و سنت باندې زندگی تیری د انسان و مخ ته د شیطان په شکل کې راځي. او دریم لوی رکاوټ او معنی چې د انسان مخ له راځي هغه انسان ته د انسانانو په شکل کې راځي. هغه انسانان کله د تربرو د قریبانو په شکل وي، نو ستا په دماغ کې تربرګلوي در اچوي، ستا په دماغ کې عصبیت در اچوي، او تا د قومیت او د عصبیت په جذباتو کې راولي، او په دې شکل باندې تا په ګناه کې مبتلا کوي.
حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي من مات علی العصبیه فلیس مني، چې کوم سړی د قومیت پر عقیده او جذبه باندې ولاړی هغه زما په امت کې نه دی. او کله کله دغه انسانان ستا د خپلو بچانو په شکلي، ستا د کور د زنانو په شکلي، او ستا د ورونو د نږدې قریبانو په شکلي، چې کله کله د فیغور په شکل مخ ته ګناه درته دای کوي. که موږ په دې ګناه که دا عمل پرېږدو نو موږ ته پیغور راکول کېږي، کله د رواج په شکل درته مخته کېږي، او کله په نورو خواهشاتو په نورو نفسانی تقاضاو باندې ستا مخ ته د رکاوټ په شکل باندې راځي او تا په ګناه او تا په د الله تعالی په نافرمانی کې مبتلا کوي. چې کله د صدقې او د خیرات ځای راسي نو بیا خو ستا په دماغ کې بخل هم د بچانو په وجه باندې راځي. صدقه او خیراتو د خپل آخرت دپاره سړی څه کولی نسي، بس عقیده یې دی چې دا به زما د بچانو دپاره یو شی سي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الولد مبخلة، اولاد چې دی دا د انسان دپاره د بخل سبب دی. کله چې د بهادرۍ ځای رالی، د غیرت ځای رالی، د جهاد ځای رالی، نو په هغې وخت کې بیا د بزدلۍ په شکل ستا اولاد ستا دماغ ته مخته کېږي. یاره که چیرې زه ولاړ سم، په دې کې زه قیدي سم، په دې کې زه شهید سم، په دې کې زه زخمی سم، نو زما بچان به بیا څه کوي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الولد مجبنة، دا اولاد د انسان دپاره د جبن او د بزدلۍ سبب هم جوړېږي. نو دریم لوی رکاوټ چې د انسان مخ ته راځي او انسان د نیکو اعمالو سره ګرځي او انسان کله کله ګناه ته مجبوره کوي، هغه د انسانانو په شکل، هغه انسانان کله د تربرو په شکل، کله د بچانو په شکل، کله د انسان د قریب او نږدې انسانانو په شکل، چې انسان دې ته نه پرېږدي چې انسان پر شریعت باندې ولاړ سي یا انسان د پیغمبر پر سنت طریقه باندې ولاړ سي. خو د دې درو سره مقابله کول، د نفس پر خپل ځای مقابله کول، د شیطان پر خپل ځای مقابله کول، او د انسانانو پر خپل ځای مقابله کول، او د هغې تمنا او د هغې تقاضا او وینا ته غوږ نه ایښول، دې ته ویل کېږي مجاهده. او چې کم څوک مجاهده کوي نو په مجاهده کې بیا رکاوټونه لرې کول د الله تعالی کار دی. الله تعالی لار اسانه کوي. الله تعالی څه وایي والذین جاهدوا فینا، چې کم سړی زما حق کې مجاهده کوي، زما پر طرف را روان دی، بیا که نفس مخته راسي، که شیطان مخته راسي، که انسانان مخته راسي، خو لنهدینهم سبلنا، بیا لار خلاصول، رکاوټونه لرې کول او مشکلات لرې کول الله تعالی وایي دا زما ذمه ده، دا زه کوم. او دې مجاهده ته دوام ورکول چې په هره خبره کې د نفس تقاضا نه منل، په هره خبره کې د شیطان تمنا ته ځان نه غوږ نه ایښول، او دا د انسانانو موانعو مشکلاتو ته توجه نه کول، په دې هره خبره کې مجاهدې ته دوام ورکول، دې ته ویل کېږي استقامت. او استقامت د اعمالو د قبولیت لوی بنیاد دی، چې کله د انسان په اعمالو کې استقامت راسي نو بیا هغه اعمال د الله تعالی په دربار کې قبولیت په ښه شکل پیدا کوي. لیکن د استقامت نتیجه کله ښکاره کېږي؟ د استقامت نتیجه پر حالت د زکندن ده، ځکه د استقامت اندازه د پر حالت د زکندن معلومیږي. اوس روانې په استقامت کې داسې درمیان کې بیا سره رکاوټ پیدا سي، بیا روانې پر استقامت کې داسې درمیان کې سره رکاوټ. د دې استقامت کول او د دې تعین کول چې دا سړی په استقامت باندې زندگی تیره که، دا پر هغه وخت معلومیږي چې کله د سړي د زندګۍ اختتام و خاتمه راسي. او چې کله د مسلمان زندگی پر استقامت باندې تیره سي او د استقامت په آخر کې د مسلمان ته زکندن او مرګ راځي، نو الله تعالی پر حالت د زکندن هغه سړي ته کم زیری ورکوي. الله تعالی قرآن کریم کې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، چې کم ځل یو ځل د الله تعالی د ربوبیت اقرار وکړي چې الله زما رب یې، ستا به ټول اوامر منم، ستا د ټولو نافرمانیو څخه به ځان ګورم، ثم استقاموا، بیا دې پر دې اوامرو و نواهیو باندې استقامت پسې وکړي. چې کله زکندن رالی تتنزل علیهم الملائکه، نو بیا خو به ملائکې راځي د ده و سر ته به کښېني او پر حالت د زکندن به ده ته تسلی ورکوي او څه به ورته وایي لا تخافوا ولا تحزنوا،
مخکې د قبر توره کنده را روانه ده او مخکې قیامت را روان دی، مخکې فل صراط را روان دی، مخکې حساب و کتاب را روان دی. لیکن چونکې ستا زندگی پر استقامت تیره سوې ده، الله تخافوا ولا تحزنوا، چې نه د مرګه څه وبېرېږې او نه د قبر د تورې کندې څه خوف وکې او نه د حساب و کتاب څه وبېرېږې. ستا د پاره پر روانو منزلو کې نه یوه ذره بیره سته، نه یوه ذره پریشاني و غم سته. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او د زکندن پر وخت باندې هغه ملایکې دته د جنت زیری ورکوي. بعض روایتو کې دا راځي چې د جنت محل ورته ښکاره کړي چې د نن سبات ستا دغه محل دی. د قبر توره کنده د جنت د یو محل په شکل باندې ورته پیش کړي چې دا وروسته ستا دپاره د قبر توره کنده نه ده، دا د جنت د باغچو یو باغچه ده. نو دی د هغه جنت په سیر کې، دی د هغه جنت په منظر کې محوسي او په دې حالت کې هغه ملایکې د ده سره روح پورته کوي. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او د هغې ملایکې د هغه جنت زیری ورکوي چې د کم جنت په ده سره دنیا کې الله تعالی پر استقامت باندې وعده کړې ده. هغه ملایکې څه ورته وایي؟ نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، د دنیا زندگی چې څومره تیره سو هم دې زه ملګری یم، وفي الاخره په قبر کې دې هم ملګری یم، او په حساب و کتاب کې دې هم ملګری یم، پر پل صراط باندې هم ملګری یم. ولکم، او در څو پورې چې زه تا جنت لرسوم در هغې وخته پورې زه ستا ملګری یم. او بیا کله چې جنت ته مې ورسولې نو جنت بیا څنګه ځای دی؟ ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، جنت هغه ځای دی چې ستا د اشتها به هر څه برابري، چې کم شی ستا غوښتنه ده، چې کم څه ستا تقاضا ده، چې کم څه ستا تمنا ده، هغه به ټول درته برابري. ولکم فیها ما تدعون، چې څه دې غوښتنه یې د الله تعالی دربار کې هغه ټول موجود او حاضر دي. نزلا من غفور الرحیم، آخر کې ورته وایي چې جنت مهمانخانه ده، الله تعالی کوربه دی، او د نن سبات په جنت کې ته د الله تعالی میلمه یې. نو په اعمالو کې چې کله انسان استقامت وکړي او څومره رکاوټ راسي او څومره معاونې راسي، څومره مشکلات راسي، څومره نفسي تقاضا وراله، څومره شیطانی تقاضا وراله، څومره انساني تقاضا وراله، د دې وی خیال نه ساتل او د دې په مقابل کې مجاهده کول، او د مجاهدې انجام استقامت دی. چې استقامت رالی نو د دې معنا دا ده چې دې اعمالو کې الله تعالی انسان ته قبولیت ورکوي، او چې کوم اعمال د الله تعالی دربار کې قبولیت پیدا کی، بیا خو اعمال د نجات ذریعه هم ګرځي، بیا هغه اعمال د الله تعالی د جنت ذریعه هم ګرځي، بیا هغه اعمال د الله تعالی د دیدار او د رضا سبب ګرځي. بس ځکه په اعمالو کې انسان په دې باندې مکلف دی چې انسان و پر دې باندې استقامت کوي. زموږ او ستاسو څخه مخکې د صحابه کرامو دوره تېره سوې، د دې امت په اوایلو کې صحابه کرام تیر سوي دي. د صحابه کرامو هغه صفات، د صحابه کرامو سره د الله تعالی هغه احسانات چې پر هغې باندې د مځکې پر مخ باندې د جنت زیری کېدل، او زموږ د ټوله امت دا عقیده وه چې د انبیاو سره لاندې دویمه درجه دا د صحابه کرامو وله، او د هغې په باره کې الله تعالی د رضا اعلانونه کول. رضی الله عنهم ورضوا عنه، دا هغه خلک دي چې الله تعالی د دوی سره راضي و، الله تعالی او دوی د الله تعالی سره راضي و. د هغې لوی مدار د صحابه کرامو د زندګۍ هغه استقامت، چې هر امتحان رالی، هر مشکل رالی، هر پریشانی راله، نو په هغې کې صحابه کرامو کې الله تعالی د استقامت وصف پیدا کړی، او بار بار په ډېرو موانعو کې، په ډېرو مواضعو کې الله تعالی د صحابو د استقامت امتحان هم د امت ټول انسانیت ته ښکاره کوي. صحابه کرام باندې اولنی امتحان د هجرت په شکل رالی، چې اوس به ته کور پرېږدې، اوس به ته کلی پرېږدې، اوس به ته قریبان پرېږدې، اوس به ته وطن او جویبار پرېږدې، او ځې به تنې تنها مدینې منورې ته. هلته به د یو غریب او یو د مسافر، یو د ناشناو ناولد په شکل باندې زندگی تېروې، په دې خاطر باندې چې دلته ستا د دین حفاظت نه کېږي، هلته به کېږي. یو مختصره کورنۍ د حضرت عبدالله رضی الله عنه دی، د هغې زنانه ام سلمه رضی الله عنها ده، د هغې یو ماشوم بچی دی. نو دی خاوند او زنانې دا فیصله وکړه چې د پیغمبر علیه صلات وسلام د طرفه د هجرت امر دی، نو موږ او تاسو به د هجرت په شکل باندې ځو.
حضرت عبدالله رضی الله عنه د زنانه ور سره د کشنۍ بچی ور سره دی د یو مختصری قافلې په شکل د مکې مکرمې څخه د مدینې پر طرف باندې وځي. چې کله در یو ځای پورې ولاړو نو د مکې قریش په دې باندې خبر سو چې دا قافله ولاړه. نو د حضرت عبدالله رضی الله عنه چې کومه قبیله ده او قوم دی د هغې یو ډله ورپسې ورووتله. د ام سلمې رضی الله عنها چې کومه قبیله ده هغې یو ډله ورپسې ورووتله او په لاره کې هغه د حضرت عبدالله او د ام سلمې قافله را وګرځوله. د ام سلمې چې کومه قبیله ده هغې د خپله زنانه یو طرف ته کله ورته وایي دا زنانې ته موږ د هجرت اجازه نه ورکړو، دا موږ واپس مکې له بیایي. او چې کوم ماشوم بچی دی هغه د حضرت عبدالله قبیلې په زور باندې د دې څه جلا کوي، هغه ورته وایي دا ماشوم بچی دی د دې عقل کامل نه دی، دا زموږ د قبیلې شی دی، دې ته موږ د هجرت اجازه نه ورکوو. نو زنانه یو قبیلې بوتله او بچی بلې قبیلې هلته کښېنوی. حضرت عبدالله رضی الله عنه هلته د خاوند په شکل ناست دی ورته ګوري. زنانه یو طرف ته ژاړي، بچی بل طرف ته ژاړي. حضرت عبدالله رضی الله عنه یې ننداره کوي. آخر حضرت عبدالله رضی الله عنه کې الله تعالی د استقامت وصف پیدا کړی دی. هغه دې زنانې ته وایي زنانې ستا ژړا برداشولی سم، بچی ته وایي ستا جدایي برداشولی سم، لیکن هجرت د رسول الله فیصله ده، په خدای قسم په دې کې قصور نسم برداشولی. نو هغه کشنین غاړه کوي ورسره ده، هغې یې پر غاړه باندې واچوله. تنې تنها روان سو مدینې منورې ته او ځان یې مدینې منورې ته ورساوی. بچی یو چا بوته او زنانه بل چا بوته، دی د هجرت په شکل ورسېد. هغه زنانه چې کله مکې ته راله نو 3 کاله مسلسل پر جبل ابو قبیس باندې هغه زنانې ژړا وکړه او 3 کاله مسلسل بیا هغه زنانې نه د خاوند شکل ولیدې نه د بچي شکل ولیدې. آخر د مکې مشرکان رالو هغه قبیلې ته ودرېدو چې ظالمانو د دې زنانې په خاطر به تاسو غرق سئ، تباه به سئ، دا زنانو مې په کومه وجه په دومره تکلیف کې اچولې ده. نو 3 کاله بعد بیا هغه زنانې ته د هجرت کولو اجازه ورکول کېږي او دا ځي او د هغې څه وروسته خپل بچی ورله رارسېږي، د خپل خاوندو بچي سره په مدینه منوره کې یو ځای کېږي. نو صحابه کرامو ته الله تعالی د استقامت وصف ورکړی و. هغې د دې په مقابل کې نه د بچي فروا ساتله، هغې د الله تعالی د دین په مقابل کې نه د زنانې فروا ساتله، هغې د الله تعالی د دین په مقابل کې نه د قوم و قبیل فروا ساتله، هغې د الله تعالی د دین په مقابل کې نه د پیغورو د رواج خبره دماغ کې راوستله. نو د هغې وجه دا و چې د هغې پر استقامت باندې فیصلې داسې راتلې چې الله تعالی د اسمانو څخه پر دوی د جنت زیري راوړل. د هجرت څخه وروسته دویم لوی امتحان صحابه کرام باندې د غزوه بدر په شکل باندې راغلی. د روژې اوله میاشت د روژې مبارکې اولې ورځې دي. د مکې مکرمې د قریشو قافله د شام څخه د تجارت قافله ده مکې ته راځي او راځي د بدر پر لار باندې راځي، بیا به مکې ته ګرځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا معلومات وسو چې د قریشو قافله ده او د تجارت او د مال و دولت څخه لبریزه ده او دا د بدر فلار باندې ځي مکې مکرمې ته. نو د روژې په اوایلو کې صحابه کرام په مسجد نبوي کې سره راجمع کو چې د دې قافلې مخ نیول، د دې قافلې راګرځول دا زموږ او ستاسو دپاره د غنیمت سبب ګرځي او زموږ دې امت ته الله تعالی د ټولو څه بهترین نفقه حلاله نفقه دا د غنیمت ورکړې وه. او چې کله څه ورځې تېرې سوې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره د غزې د دې قافلې د مخ راګرځولو یو بندوبست برابروي. لیکن مدینه منوره کې چونکې قسمه قسم خلک اوسېدل، د هغو قافلې چې کله شام ته تلې نو ابو سفیان په شام کې د هغو څه دا معلومات وکړي چې زموږ د قافلې خلاف خو به څه فیصله نه وي. نو هغې ورته وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدینه کې ستاسو د قافلې د مخ نیولو په بندوبست کې دی. او دې دوران کې د ابو سفیان قافله هغې د شام سره وتلې ده چې کله حجاز مقدس مځکې ته راننوځي نو د هرې قافلې څه پوښتنه کوي. نو هغې ورته وایي چې پیغمبر علیه السلام د صحابهو سره ستاسو د قافلې د مخ نیولو له د مدینې سره روان سوی دی. نو ابو سفیان یو سړی دی زمزم غفاري،
هغې ته ډېر زیات اجرت ورکړي، پیسې یې ورکړي، مال و دولت و مزدوري یې ورکړله او پر تیزره و آس باندې سپور کړي او د ټولو څه مخکې مکې ته واستوئ چې ورسه د مکې خلکو کې اعلان وکړه چې ستاسو ډېر زیات مال و دولت دی، که چیرې تاسو د خپل مال و دولت حفاظت نه وکئ د مدینې خلک راځي ستاسو قافله لوټوي، نو د خپلې قافلې دپاره د بدر میدان ته ځان راورسوئ. چې کله د روژې 18مه ورځ ده او ډېره زیاته د ګرمۍ زمانه ده، پیغمبر علیه صلات وسلام مسجد نبوي کې اعلان کوي چې د قریشو قافله په فلانکۍ ورځ باندې د بدر پر میدان باندې تیریږي، څوک د قافلې راګرځولو دپاره تیار دی؟ صحابه کرام تیاریږي. آخر 314 کسان د پیغمبر علیه صلات وسلام سره تیار سو چې موږ به د قافلې مخ راګرځو. په هغې کې یو چند تورې ورسره دي، چا لرګي راواخستو، چا کاڼې و ډبرې راواخستو او چا نور سره واخیستل، 2 آسان ورسره دي او 80 و 80 په مقدار کې شاوخوا اوښان دي او د بدر پر میدان پر طرف را روان سو. پر هغه اوښانو باندې په لمبر لمبر باندې سپریږي. حالانکه الله تعالی عالم الغیب و شهاده دی، الله تعالی په هر څه باندې خبر دی. الله تعالی پیغمبر علیه صلات وسلام ته دا معلومات نور کوي چې پیغمبر هلته مخته ابوجهل راځي، هلته مخته مسلح کسان راځي، هلته مخته لویه معرکه و مقابله راځي، نو ته د تیارۍ سره د دې قافلې مخ لوروزه. الله تعالی د صحابو د امتحان د استقامت معلومات اخلي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام د 314 کسانو سره د یو چند تورو سره او د چند انسانانو سره هغې غالبا 200-250 کیلومتر مځکه د بدر پورې راکاټوي او رالی د روژې مبارکه میاشته د سهار په شپه بدر ته راورسوله او د سهار په وخت کې د بدر میدان ته راحاضر سو. پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله د بدر میدان کې ودرېدی نو که ګوري مخته ابوجهل راغلی دی، د ابوجهل سره 1000 کسان مسلح ورسره دي او چې په مکه کې څومره قریشي جنگجو پهلوانان دي هغې ټول د ابوجهل په ملګرتیا کې مسلح د بدر میدان ته رارسېدلي دي. پیغمبر علیه صلات وسلام د سهار په وخت کې د بدر میدان کې ودرېدی نو که ګوري مخته د ابوجهل قافله ودرېده. صحابه کرامو ته عجیب به معلومه سوله، د هغې عدد دې خواته 314 کسان ودرېدو، دې خواته د ابوجهل په مشرتوب کې 1000 کسان ودرېدو. د 314 کسانو سره 8 دانې تورې ورسره دي، د هغې ټولو سره 900 تورې ورسره دي. د دې سره د جنگ بهترین آله و سبب او مرکب سپارلی هغه آس دی. د صحابه کرامو سره 2 دانې آسان ورسره دي، د هغو سره 300 دانې آسان ورسره دي. صحابه کرام خپل حالت بیانوي چې کله موږ د ابوجهل قافله ته ګورو کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. الله تعالی د دې د زړو کیفیت بیانوي. صحابه کرام وایي لکه د یو سړي په لغاړه کې چې پر پړی ور واچوې او هلته تورې والا ورته ولاړې او تی ورکشې هغې پر دې سر په توره باندې وایي زموږ د دې زړو کیفیت داسې لکه موږ چې لاس و پښې څوک راوتړي او بیا مې مرګ ته تیار کړي او مرګ ته ودرېږو. په دې خاطر چې زموږ عدد ډېر کم دی، زموږ سره تورې ډېرې کمې دي، زموږ سره آسان ډېر کم دي او زموږ په مقابل کې د دوی سره عدد ډېر زیات دی او تورې ډېرې زیاتې ورسره دي او آسان ډېر زیات ورسره دي. پیغمبر علیه صلات وسلام هم د حیرت په حالت کې دی چې اوس به څه کېږي. نو آخر صحابه کرام ته وایي صحابه کرامو سره یم ده زموږ خو دا عقیده نه وه چې دومره معرکه به راځي، دومره لویه مقابله به راځي. اوس چونکې لویه معرکه راله مخته او لویه مقابله راله او د ډېر مسلح لشکر سره مقابله راله، په دې کې ستاسو فکر څه دی، ستاسو رایه او مشوره څه ده؟ پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابه کرام ته وایي ستاسو رایه څه ده؟ دویم ځل یې بیا اعلان وکړي صحابه کرامو رایه مو څه ده؟ صحابه کرام حیران دي که یو طرف ته ګوري د الله نبی دی او بل طرف ته که سوچ و فکر یې راګرځي نو خپله زنانو او بچي دي. یو طرف ته د الله حکم دی او بل طرف ته د کور د کلي د وطن فاتېدل او ختمېدل دي. چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام د مشورې غوښتنه کوي نو په مهاجرو کې مبارک صحابي
مقداد ابن اسود ولاړ ورته د الله رسول ته زموږ امتحان راخې ستا په موږ باندې د بني اسرائیلو ګمان دی بني اسرائیل چې به کله د موسی علیه السلام سره رالو نو چې کله به د سختۍ ځای رالی نو دوی به موسی علیه السلام ته وی فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون او ته ستا رب ورسې مقابلې له موږ به دلته درته کښېنو ورته وایي موږ څه وایو فاذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون ته درځه ستا رب دې درځي په خدای قسم چې پر کوم ځای باندې ستا خوله راځي موږ ستا راسته طرف نیولی چپه طرف نیولی ستا مخ و شاته وي پر هغه ځای به زموږ د وینو ولې بهیږي نو د الله رسول پر موږ باندې د بني اسرائیلو ګمان مه کوه چونکې د مهاجرو د طرفه تسلي راله او د وخت کې د انصارو د طرفه تسلي نه ده راغلې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا ورته صحابه کرامو ستاسو سره ده نو په انصارو کې سعد ابن معاذ ولاړ هغه ورته د الله رسول آمنا بک وصدقناک موږ پر تا ایمان راوړی دی موږ په آسماني خبرو کې ستا تصدیق کړی دی ورته حارب من شئت اوصل حبال من شئت چې د کم چا سره مقابله کوي هم مقابلې ته تیار وي که صلح او جوړه ورسره کوي هم تیار وي والله لو امرتنا ان نحيط البحار لنخضها ولن يتخلف عنا واحد فخدای قسم که موږ ته دا ووایه چې آسونه آسان مو په ورو درګډ کې موږ به انکار ونه کړو په خدای قسم که موږ ته دا ووایه چې آسانو خپل سوارلي په دریابو باندې درغوټه کوي موږ به ستاسو انکار ونه کړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د صحابو تسلي راورسېده نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي چې الله تعالی ستاسو د استقامت امتحان اخیستی او تاسو الله تعالی په دې ډیره نازکه مرحله کې او په ډیر بهترین استقامت سره الله تاسو سرخرو کامیاب کړلاست د هغې څه وروسته د جنگ صفونه جوړیږي یو طرف ته د بدر په میدان کې پیغمبر علیه السلام صفونه جوړوي او د دې په مقابل کې ابو جهل دی هغې د خپلو کسانو صفونه جوړوي د ګرمۍ زمانه ده د پیغمبر علیه السلام دپاره د بدر په میدان کې د کجورو د فاڼو د خرماو د فاڼو څخه کشنۍ کوډله جوړه سوله پیغمبر علیه السلام د سایه کې ولاړ دی او هغې ته عریش وایي چې کله اوس سړی د بدر میدان ته ورسي نو دغه کوډلې پر ځای اوس مسجد جوړ دی پر هغې باندې لیکلي د مسجد عریش چې کله معرکه تیزه سوله صفونه برابر نو د قریشو د صفه صدرې کسان په ډېر جذباتي شکل راووتل عتبه راووتی شیبه راووتی ولید راووتی پر آسانو باندې سپاره دي او د مسلمانانو لشکر ته نعره ورکوي او هغې ته اواز ورکوي چې زموږ مقابلین راوباسه دې خواته صفونه ننداره کوي دې خواته صفونه ننداره کوي نه د مسلمانانو د پیغمبر د لشکر صدرې کسان راوځي عوف راووتی معاذ راووتی عبدالله بن رواحه راووتی عوف او معاذ دا دواړه سره ورونه وو او دا یو زنانې زامن ولو چې هغې زنانې ته الله تعالی عجیبه خصوصیت ورکړی و په میدان جنگ کې چې د هغې اوله نکاح د حارث سره وسوله د حارث د هغې درې بچانو عوف معوض او معاذ د هغې څه وروسته بیا د دې دویمه نکاح چې وسوله هغه د بکیر ابن یالیل سره وسوله د هغې څه یې 4 زامن وو هغې کې یو ایاس یو عاقل یو عامر یو خالد او دا 9 بچي یې 9 سره په میدان بدر کې شریکان دي نو د هغې په بچو کې عوف او معاذ راووتو او یو عبدالله ابن رواحه ورسره دی چې کله سفر مابین ته سره راورسېدو نو عتبه د قریشو په لشکر کې فاخه عمر والا سړی دی هغه د دې درو کسانو څه پوښتنه کوي ورته من انتم څوک یاست چونکې د پیغمبر علیه السلام صحابه هغه ټول نقابپوش دي ورته تاسو څوک یاست هغه ورته نحن رهط من الانصار موږ د انصارو یو جماعت او ډله یو هغه ورته تاسو خو ډېر شریف خلک یاست تاسو ډېر کریم خلک یاست موږ ستاسو د مقابلې دپاره نه راغلي نه زموږ ستوري ستاسو سره ټکراویږي تاسو واپس خپلو څپو له ځئ چې کوم خلک زموږ د قومه سره تښتېدلي دي او هغوی په مدینه کې د
تیشتې زندگی تیروي ورسئ هغوی ته وراوځئ نن به زموږ او ستاسو تورې سره ټکراویږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دا خبره واورېدله نو هغوی ته وایي واپس راځئ واپس راځئ. د هغې څه وروسته د لښکر مخ ته راغلی د فوج مخ ته راووتی برای نارې کې قومو یا بني هاشم بحق نبیکم ارسل الیکم. ای بني هاشمه د خپل نبی پر حق باندې ودرېږئ. ای بني عبدالمطلبه د خپل نبی پر حق باندې ودرېږئ چې کوم نبی الله تعالی تاسو ته راستولی دی. اخر فنامه باندې یادوي حمزه راووځه، علي راووځه او ابو عبیده راووځه. درې سره د پیغمبر د خاندان ابو عبیده ابن حارث درې سره د خپل خاندان کسان د علي او د حمزه او د ابو عبیده په شکل باندې صفو ته راوایست. چې کله د جنگ ننداره د دواړو صفو د طرفه روانه ده نو دې دوران کې د حضرت علي رضی الله عنه مقابله هغه د عتبه سره راله، د شیبه سره راله. د حضرت حمزه رضی الله عنه مقابله د ولید سره راله، د عتبه مقابله د ابو عبیده سره راله. دا دواړه د فاخه عمر کسان. حضرت حمزه رضی الله عنه په اول وار باندې د شیبه خبر خلاص کله شیبه قتل کې. حضرت حمزه رضی الله عنه په اول وار باندې ولید قتل کې، لیکن د ابو عبیده او د شیبه چې کله وار پر لوسو نو د حضرت ابو عبیده د پښه زخمی سوله او د ابو عبیده وار پر عتبه باندې ولګېدې. دواړه سره زخمیان شو، د آسو سره ولوېدو. حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت علي رضی الله عنه چې کله د خپلو ملګرو د قتل سفارغه سو نو رالو په میدان جنگ کې عتبه هم پسې قتل کې. چې کله عتبه قتل کې حضرت ابو عبیده په زخمی حالت کې راپورته کې او راوړی د پیغمبر علیه السلام و مخ ته کښېښوی. ابو عبیده پیغمبر علیه السلام ته الستو شهیدا یا رسول الله، ای د الله رسول الله تعالی به ما ته شهادت را نه کړي؟ پیغمبر علیه السلام ورته بلا انا علی ذلک لشهید، زه پر دې ګواهي ادا کوم چې الله به د شهادت په نصیب کوي. د هغه څه وروسته بیا حضرت ابو عبیده د هغه زخمه څه د بدر میدان کې شهادت ته رسیږي. چې کله قریشي سرداران عتبه شیبه ولید درې سره قتل سو نو قریش ډیر په جوش کې دي. د ټولې مکې مشهور فالوان عبیده ابن سعید ابن عاص دا میدان جنگ ته راووتی چې په ټول علاقه کې په زور او په قوت او په پهلواني او په جنگجویي کې مشهور انسان هغه میدان کې ودرېدی او د مسلمانانو صفو باندې आवाज کوي چې زما مقابلې له څوک راووځئ. او د هغې دا ټوله بدن په زغر او په اوسپنه کې پیچلی دی، صرف دا سترګې ښکاره دي او د هغې څه وروسته نور یې ټول بدن پیچلی دی. صحابه کرامو څه به څوک روزي؟ حضرت زبیر رضی الله عنه دا د لشکر پر میمنه باندې ولاړ دی، په راسته طرف جنډه یې په لاس کې ده، کشنی صحابي دی په قد باندې. هغې دا خپله جنډه په دې مځکه کې ووهله او په ډېره منډه باندې میدان جنګ ته راووتی او لیرې یو کاڼي ته په میدان جنګ کې ورته کښېناستی. حضرت زبیر رضی الله عنه حبشې ته هجرت کړی و او د حبشې مشهوره فن دا و چې د لیرې څه یو څوک په برچه باندې ویشتل. لکه حبشي په غزوه احد کې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کې د لیرې ځاسې په برچه باندې وویشتل. نو حضرت زبیر رضی الله عنه دا فن په حبشه کې زده کړی و. نه یو کاڼي ته ورته کښېناستی، د هغې ټولو بدن پر آس باندې سپور په اوسپنه کې پیچلی دی. اخر یې دا د خپلې برچې نوشان د هغې پر دې سترګه برابر کړي. چې کله د برچې وار یې ورباندې وکړي نو د عبیده ابن سعید ابن عاص په دې سترګه کې هغه برچه ولګېده، د دې ځای راووتله. چې هغوی کله د آسه سره غزار سلو نو صحابه کرامو په میدان بدر کې په زوره ناره تکبیر شروع کړي. حضرت زبیر رضی الله عنه په منډه راغلی، د عبیده ابن سعید ابن عاص پر دې زګره باندې کښېناستی، د خپله برچه راکشوي. چې کله هغه برچه یې راوکښله نو هغه برچه کږه سوله او برته د مسلمانانو صفو له راغلی. چې راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خواست هغه برچه ځینې غواړي نو بیا حضرت زبیر هغه برچه پیغمبر علیه السلام ته ورکړله او پیغمبر علیه السلام څه وروسته بیا په خلفاو کې هغه برچه وه. غالبا تر اوسه پورې د مصر په میوزیم کې هغه برچه اوس هم پرته ده او وجود لري. چې کله د قریشو دا فالوان هم قتل سو
نو د دې څه وروسته قریشو د عامې حملې حکم وکړ. په غزوه بدر کې د قریشو صفونه دي، د مسلمانانو صفونه دي په لاره ګډېږي. عجیبه منظر دی، عجیبه د کائناتو معرکه ده او عجیبه خوني رشتې دي چې په خپل مابین کې سره ټکراویږي. عبدالله دې طرف ته د قریشو په صفو کې فلار دی، ابو عبیده دې طرف ته بچی دی. پلار کوشش کوي چې د بچی سره مې توره ټکراو نسی، لیکن بچی په اولنی ځل باندې د خپل پلار سر په توره پاوا کوي. ابو عبیده د خپل پلار سر په توره پاوا کوي. پیغمبر علیه السلام به ویل لکل امة امین و امین هذه الامه ابو عبیده. هر امت ته الله تعالی یو امین ورکړی دی، د دې امت امین ابو عبیده دی. دې طرف ته عاص ابن هشام دی، دا ماما دی، او دې طرف کې حضرت عمر رضی الله عنه دی. حضرت عمر رضی الله عنه په اوله توره باندې د خپل ماما سر پاوا کوي. دې طرف ته عبدالرحمن ابن ابي بکر بچی دی، او دې طرف ته حضرت ابو بکر دی. ابو بکر د مسلمانانو په صفو کې دی، عبدالرحمن د قریشو په صفو کې دی. چې کله عبدالرحمن مسلمان سو نو پلار ته وایي چې پلاره د بدر په میدان کې ډېر ځله زما در توره لاندې رالی، لیکن پلاره نه شفقتلو په دې خاطر چې ستا سره مې ډېره مینه وله، په دې وجه مې د خپلې تورې څه بچاو کړی. پلار ورته وایي بچیه په خدای قسم په ټوله بدر کې زما اولنی تلاش ته وي چې زما په لاس به راسي، لیکن چونکې زما په تلاش کې نه رالی نو په دې خاطر باندې زما څه بچاو سوی. زما لویه تمنا د بدر په میدان کې دا وه چې زما د بچي توره زما د بچي سر زما په توره پاواسي. ما درته وی عجیب خوني رشتې دي. دې طرف ته ابو حذیفه ولاړ دی، دې طرف ته عتبه دی، دا پلار زوی دی، دا شیبه دی، دا اکاو دی، او دا ولید دی، او دې طرف ته ابو جیل ولاړ دی، دې طرف ته عیاش ابن ابي ربیع ولاړ دی. دا سره ورونه دي مورني، پلرونه جلا دی، هغه ابن هشام دی، دا ابن ربیع دی. دې طرف ته عبیده ابن طلحه، او دې طرف ته عمیر ابن عثمان، دا سکه اکا وراره دي. دې طرف ته مصعب ابن عمیر دی، دې طرف ته ابو عزیز ابن عمیر دی، دا مورني ورونه سکه سره ورونه دي. او دې طرف ته د الله تعالی رسول، دې طرف ته د الله رسول دی، دې طرف ته ابو العاص دی، او دې طرف ته حمزه ولاړ دی، دې طرف ته عباس دی، سره ورونه دي. او دې طرف ته علي ولاړ دی، دې طرف ته عقیل ولاړ دی، سره ورونه دي. او د الله رسول یو طرف کې دی، او د الله د رسول خاندان انسانان په بل طرف کې دي. نو ما درته وی عجیب خوني رشتې دي، صرف د دین د حق د بلندۍ په خاطر د الله تعالی په حضور کې د خپل استقامت د امتحان د کامیاب کولو په خاطر باندې په خپل مابین کې خپل توري سره جنگي. چې کله د دې په مابین کې جنگ په لګړ سو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عریش سره ووته، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل پټو پر دې سر باندې اچولې دی او دعا شروع کا. اللهم انجزني ما وعدتني، یا الله چې کوم وعده دې را سره کړې وه هغه وعده را سره پوره کا. اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد من بعد، یا الله که دا کشنۍ ډله زما سره ده، که چیرې دا نن د مځکې پر مخ باندې ختم سي بیا به د مځکې پر مخ ستا عبادت څوک کوي. دومره لویه ګواهي چې د بدر په میدان کې د الله رسول د خپلو صحابه پیش کړه چې الله که چیرې دا کشنۍ مختصره ډله ده، که چیرې دا د مځکې څخه ختم سي ستا عبادت به بیا څوک کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ساتکۍ دعا کوي، د هغه څه وروسته پر سجده باندې پرېوتې. حضرت علی رضی الله عنه وایي د پیغمبر د سجدې پرېوتلو منظر ما په هغه ریګو کې برداشولی نه سو. یو ځل د جنگ د مابینه څه په منډه باندې رالم، پیغمبر ته ودرېدم، دی په حالت د سجدې کې وایي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دوباره بیا ولاړم میدان جنگ له، چې دویم ځل رالم پیغمبر په سجده کې پروت دی. چې دریم ځل ولاړم میدان جنگ له، چې بیا رالم پیغمبر په سجده کې دی. آخر حضرت ابوبکر رضی الله عنه د میدان جنگ سره ووته او رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راپورته کوي. د مسلم شریف روایت دی، هغې وایي د حضرت ابوبکر ورته وایي یا نبی الله کفاک مناشدتک ربک، ای د الله نبی چې کومه مناشده او کومه ندا دې د الله دربار ته وکړه هغې درله کافي ده. د بخاري شریف روایت دی، هغې ورته یا نبی الله حسبک فقد الححت ربک، ای د الله نبی بس ته خپل رب ته دې ډېره ژړا او زارۍ وکړه. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژړا راله نو د الله تعالی رحمت میدان بدر کې په جوش کې رالی. الله تعالی استستغیثون ربکم فاستجاب لکم
انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. چې کله تاسو نارې کې الله تعالی ستاسو نارې واورېدې نو الله تعالی فاستجاء انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین، زر ملائکې الله تعالی میدان بدر ته راواستولې. خړه ورځ راغله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر ته دا ورځ وینې، هغه ورته یو دی کې جبرائیل راورسېدی 1500 فرشتي دي. دویمه ورځ راغله پیغمبر بیا ابوبکر ته دا ورځ وینې، هغه ورته یو دی کې میکائیل راورسېدی، دی کې 1500 فرشتي ورسره دي. نو زر قریشي زر فرشتي راورسېدي چې د سترګو رف کېږي. 80 کسان قریشان قتل سو، 80 کسان قیدیان سو، او نور قریشان ټول ځله وتښتېدو، په منډه باندې ولاړو. د ملایکو د راتلو څخه مخکې شیطان رالی او میدان بدر کې د حارث ابن هشام د ابوجهل ورور دی، د هغې لاس یې داسې پورته کې په ډېر شوق باندې او ډېر په جوش کې شیطان دی ورته لا غالب لکم اليوم انی جار لکم. قریشو ته وایي نن تاسو څوک نسی قبضه کولی، نن تاسو څوک نسی مغلوبه کولی، زه ستاسو ملګری یم. لیکن شیطان ته معلوماتو چې کله فرشتې راورسېدې نو شیطان د جدیو د دریاب پر طرف باندې منډه کړې. نو حارث پسې نارې کې ورته وایي سړی پر کومه باندې ځغلې؟ دی ورته وایي انی ارا ما لا ترون، چې زه څه وینم هغه تاسو نه وینئ. او میدان کو په منډه باندې په دریاب کې غوټه سلو او ای ربي ان وعدك الحق، یا الله چې کوم وعده دې راس وعدتني ووعدك الحق، یا الله وعده دې را سره کړې وعده به نه یېرې، یا الله ما به نه تباه کوې، تا ما ته ویلي دي چې در قیامته ژوند در کوم. نو دې وخت کې فرشتو هغه خپل کار، فرشتو هغه خپل ترتیب د قریشو په مقابل کې خپل سر ته ورسوي. نو ما درته وی د سترګو فرب کې زر قریشان قتل سو او زر قریش 80 قریشان قتل سو، 80 قریشان د سترګو فرب کې هغه قیدیان سو او نور ځله وتښتېدل. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکا حضرت عباس عجیب سړی و، د عامو انسانانو قد و قامت دا 6 فوټه، د حضرت عباس قد و قامت دا 8 فوټه و. حضرت عباس رضی الله عنه چې به کله پر آس باندې سپورو نو د هغې پښې به د مځکې سره لګېدلې. د حضرت عباس رضی الله عنه اواز کې هغې به چغه و ناره وکړه، هغې به 8 میله رسېدی. او ډېر ځله به داسې وسو چې حضرت عباس رضی الله عنه به چغې کړې، د هغې د چغې په خاطر به د یو زنانې حمل ساقط سو. حضرت عباس رضی الله عنه یو ابواليسر یو فقط باندې ډېر کشنه قامت والا صحابي دی چې هغې په ولاړه باندې د حضرت عباس رضی الله عنه در نامه پورې رسیږي. هغه انصاري صحابي د حضرت عباس رضی الله عنه لاسونه در شا ور تړلي دي او را روان کړی دی او رایې واستوي د پیغمبر علیه السلام حضور ته ودرېد او ورته ویې د الله رسول عباس مې راورساوی. پیغمبر علیه السلام چې عباس ته ګوري، عباس ډېر شرمنده دی چې خپل ځان ته ګوري، دی کشني صحابي ته ګوري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عباس وایي چې وراره په خدای قسم، په رب د کعبې قسم، دې سړي نه یم تړلی. د مځکې و اسمان په مابین کې یو ناولده مخلوق رالی، په ځان باندې نسم پو هغې وتړلی. هغه ابواليسر صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ورته دا عباس خلاف وایي د الله رسوله دا ما وتاړی. پیغمبر علیه السلام ورته اسکت فقد ایدک الله بملک کریم، ته چپ خوله سه، الله تعالی ستا امداد و قوت، ستا معاونت و نصرت په یو کریم او یو زوروره ملایکه باندې وکړي چې در سره وتاړي. قریش چې کله وتښتېدو د ټولو مکې ته چې ورسېدی، اولنی سړی حابس ابن حسیمان الخزاعي، هغه چې کله د مکې حرم ته راورسېدی په منډه باندې نارې کې ورته خلکو ابوجهل، د ابوجهل لقب ابوالحکم قتل، عتبه قتل، شیبه قتل، ولید قتل، امیه قتل، عمر قتل، فلان قتل، فلان قتل، فلان قتل. ټول د مکې انسانان په حیرت کې دي. صفوان ابن امیه د مکې په حرم کې ناست دی، ورته وینې سي دا سړی پاگل سوی دی، دا څه وایي؟ دی ورته پاگل سوی نه یم. هغه به راځي خلکو ته تاسو د ده څه پوښتنه وکړئ چې صفوان څنګه سو. صفوان خپله د مکې په حرم کې ناست دی، صرف د ده د لیونتوب امتحان اخلي.
باره یو ملګری پوښتنه ځینې کوي وایي صفوان څنګه و؟ هغه ورته صفوان هغه دی ناست دی، لیکن د ده پلار امیه ما د بدر په مقتولینو کې ولیدی، د ده ورور عمر ما په مقتولینو کې ولیدی چې در تاسو راورسېدم. چې کله د خلکو زړه ته دا ولوېده نو په ټوله مکه مکرمه کې یو قسم شور و غوغا سوه او زنانې او بچي ټول د حرم پر طرف باندې رازغلي او ژړاوې شروع سوې. چې کله خلک د حارث ابن حسیمه څخه پوښتنه کوي نو دې د وخت کې ابو سفیان په منډه باندې مکې ته راورسېدی. ابو سفیان دې خلکو ته یې خلکو موږ ته طعنه او پیغور مه راکوئ، په خدای قسم په ځان پوه سوي نه یو، د اسمان هم ځکې په مابین کې ونولد د مخلوق راورسېدی او هغې موږ قتل کو، هغې موږ قیدیان کو، هغې موږ درفدره کو چې په منډه در تاسو راغلو. ابولهب په دې وخت کې په ډېر بد حالت کې دی او ډېر د بوډاوالي په حالت کې دی. بره رالی حرم له د دې خبرې معلومات کوي چې پیښه څه وسوه. چې کله ابو سفیان دا خبره وکړه چې دا یو ناولد مخلوق راورسېدی نو د حضرت عباس رضی الله عنه غلام ابو رافع ناست دی، هغې ورته وایي که دا ستا خبره رښتیا وي زما دې د دې کعبې په رب باندې قسم وي چې دا یو آسماني مخلوق نه، دا فرشتې دي چې الله تعالی د دې مسلمانانو د کومک دپاره راستولی دی. چې کله هغه د فرشتو خبره وکړه نو دې وخت کې ابولهب هغې په دې سر کې په یو شي باندې ووایه چې تم دا خبرې کوې، ستا ټوله خاندانو، ستا ټولو قریبانو او ستا ټوله انسان چې کوم چا ته مملوک یې ستا مالکان دي هغې ټول په دې غلطو خبرو کې دي. ام الفضل د عباس رضی الله عنه د کور هغې ابولهب په دې سر کې پسې ووایه. د ابولهب په دې سر کې زخم رالی او 3 ورځې په داسې تکلیف کې مبتلا و چې آخر یې ټوله بدن بدبویه سو، وروس سو او وفات سو. آخر د ده بدن ته څوک لاس وروړلی نسي، بیا زامونو پر لرګیو باندې واخیستی، د شرمه څه یو ځای درخواست لاندې کړي. پیغمبر علیه صلات وسلام د مکې د دې څه وروسته 3 ورځې د بدر په میدان کې چې کوم غنیمتونه دي هغه د بدر په میدان کې تقسیم کړل. خپل غنیمتو کې 2 شیه واخیستو، یوې د ابوجهل وش واخیستی چې د هغې نوم عسکر او دویمې د منبع ابن حجاج توره واخیسته چې د هغې نوم ذوالفقار او بیا په بل کال په خندق کې حضرت علي ته په لاس ورکړله چې د هغې په توره باندې بیا عبدالله ابن عبدود غالبا چې هغې خندق ته راوغورځېدی، حضرت علي رضی الله عنه په هغه توره باندې قتل کړي. د هغې څه وروسته د دې قریشو مقتولین و قلیب بدر ته وراچوي. عتبه چې کله راکشوي نو زوی حذیفه یې ولاړ دی په مسلمانانو کې دی او پلار یې راکشوي او قتل سوی دی او دې سات ته یې وراچي. حذیفه چې کله د دې پلار بدن ته ګوري نو دا مخ مبارک یې تک ژړ واوښتی او دا رنګ کې ډېر غټ تغییر راغلی. پیغمبر علیه صلات وسلام باره ورته وایي حذیفه د پلار ډېر غم در سره دی. هغه ورته وایي د الله رسوله په خدای قسم د پلار غم نه دی را سره، صرف د یوې خبرې غم را سره دی، هغه دا دی چې زما پلار ډېر عاقل انسان و، زما پلار ډېر مدبر او هوښیار انسان و، نه معلوم چې الله تعالی په کوم ازار باندې ونیوی چې هغه د کلمې ویلو څخه محروم و بې نصیبه پاته سو او د کلمې ویلو څخه بغیر د دنیا تیر سو. ای د الله رسوله د دې خبرې ډېر غم را سره دی. پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله د قریشو مقتولین راټولوي په صحابو باندې ورته تاسو وګورئ ابوجهل په کوم طرف کې پروت دی. حضرت عبدالله ابن مسعود ورمنډې کړلې چې رالی ابوجهل د میدان په یو کنج کې پروت دی او تر دې وخته پورې ژوندی دی، دا پښه یې پرې سوې ده. نو حضرت عبدالله ابن مسعود ورته ودرېدی، ورته یې د الله دشمنه الله تعالی رسوا کړې، الله تعالی ذلیل کې، الله تعالی خوار کې. دی ورته سړی په دې کې د رسوایۍ او د خوارۍ څه غم دی، په دې کې زما فکر نه دی ځکه زه د خپل قوم او قبیل د انسانانو د طرفه قتل سوم، لیکن د یوې خبرې غم را سره دی چې دې شپنیانو او بزګرانو پر ما باندې اول د تورې وارې وکړې. د دې څه مراد د مدینې منورې انصارو چې دې شپنیانو دې انصارو او دې بزګرانو پر ما باندې د تورې وارې وکړې او ما اول زخم د دوی په لاس باندې رالی. د دې خبرې ډېر افسوس را سره دی. حضرت عبدالله ابن مسعود پر دې سینه باندې ورکښېناستی، په دې نیت باندې چې سر یې کاټوي پیغمبر علیه السلام له وړي. باره ورته یې د شپانه بچې حضرت عبدالله ابن مسعود حذیلي و، حذیلي قبیله دا ټوله د شپنیانو د رمې والا او د پسو والا قبیله وه.
ورته د شپانه بچی د ډېر لوی سردار پر سینه کښېنستې، ورته ستا په توره زما سر مه کاټوه، دا زما توره واخه زما سر په کاټ کا، او دا زما سر د دې بدن سره متصل کاټ که چې زما مزغی غټ سي، او زما سر وروړه خپل رسول او خپل محمد ته کښېږده، او ورته وایه چې سړی زما د په رب د کعبې قسمي چې په زندګي کې مې ستاسو څومره نفرت و، اوس پر حالت د زکندن هغونه لس چنده نفرت ترسه کوم. د هغې څه وروسته حضرت عبدالله ابن مسعود د ابوجهل سره قتل پرې کاټ کړی او پیغمبر علیه صلات وسلام ته یې راوړی، او پیغمبر علیه صلات وسلام ته د ابوجهل پیغام راورساوی. پیغمبر علیه صلات وسلام دې سر ته داسې اشاره کوي، ورته دا زما د امت فرعون دی، وایي زما د امت فرعون د موسی د امت د فرعون څخه ډېر سخت، ځکه د موسی چې د امت کې چې کوم فرعون رالی پر هغې باندې چې کله د زکندنو ساختلو وخت رالی په دریای نیل کې، نو هغې چیغې کلې چې زه کلمه وایم، حضرت جبرائیل علیه السلام یې ژر خوله د خار ورډکه کړه چې د ده پر کلمه باندې د الله تعالی رحمت په جوش کې رانسي، او اوس یې پر دې وخت باندې اسلام قبول نه کړي. ورته زما د امت فرعون د موسی د امت د فرعون څخه ډېر سخت دی، ځکه د هغې فرعون چې کله حالت د زکندنو د کلمې ویلو ته منع ښکاره کړه، لیکن زما د امت چې کوم فرعون دی هغې پر حالت د زکندن هغه خپل جهالت راګرځي، او ما ته دا پیغام راکوي چې په زندګي کې مې ستاسو څومره نفرت و، پر حالت د زکندن مې هغومره لس چنده در سره نفرت دی. نو صحابه هغه استقامت د الله تعالی پر دین باندې کوی، هغې د دې خپل نفس تقاضا دباو کا، هغې شیطانی تقاضاوې پر شا باندې وغورځولې، هغې انساني تقاضاوې پر شا باندې وغورځولې، هغې د خپل دین په خاطر باندې د خپلو بچو او د خپلو قرابت او د خپلې سردارۍ د یو شي غم نه وکړي، او صرف د الله تعالی پر دین باندې استقامت وسو. د هغې نتیجه آخر دا وه چې صحابو باندې د الله تعالی د طرفه د رضا زیرې راتلو، رضی الله عنهم ورضوا عنه، هغه صحابو باندې د جنتو زیرې راتلل، او په هغه صحابو کې د مځکې پر مخ باندې د جنتیان انسانان پیدا کېدل چې پیغمبر علیه صلات وسلام به د دنیا په زندګي کې هغې ته د جنت زیری ورکوی. نو مقصود مې دا دی چې د روژې مبارکه میاشته ده، عبادات خو کوو، لیکن د عباداتو لوی بنیاد قبولیت دی چې خپل عبادات په خپل رب باندې قبول کو، او ما اوس درته ویل چې د قبولیت لوی بنیاد استقامت دی، چې روژه نسو که نور عبادات کو که هر څه کو په استقامت باندې وکړو، که مې هر څنګه د نفس تقاضا مخ لراله هغې پر شا غورځوم، که شیطاني تقاضا مخ لراله هغې پر شا غورځوم، او که انساني تقاضا مخ لراله هغې پر شا غورځوم، د الله تعالی پر دین باندې استقامت ښکاره کوم. او چې کله یو سړی پر دې عباداتو باندې استقامت وکړي، بیا خو ما درته ویل د زکندن پر وخت باندې الله تعالی هغې ته د جنت زیرې ورکوي، بیا خو د زکندن پر وخت باندې د هغې سره د ملایکو معیتي، او بیا خو د هغې روح په داسې حالت کې د زکندنه سفر د بدنه سفرواز کوي چې هغې د جنت په منظرو په سیرو کې محو مستغرق. نو د عبادت ورځې دي، او د الله تعالی د رضا ورځې دي، او د الله تعالی د قرب او د نزدېکت ورځې دي. دا ورځې مه ضایع کوئ، دا ورځو کې عبادت وکړئ، او پر دې خپل عبادت باندې خپل رب ته استقامت پیش کړئ. نه معلوم چې زموږ د زندګۍ په دورانیه کې بیا داسې ورځې پر موږ او تاسو راځي که نه راځي. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، او نن د درمیاني عشرې آخرنۍ ورځ ده، او نن هغه مبارکه ورځ ده چې د روژه مات پر وخت باندې چې د اولې ورځ څخه تر ننه پورې څومره انسانان الله تعالی د ګناه څخه صفا کړي وو، نن په مازدیګر کې هغې عدد هغې ټولو مقدار الله تعالی انسانان د ګناه څخه صفا کوي. نن هغه ورځ ده چې په دې ورځ بندگان د خپل رب سره صلح کوي، او نن هغه ورځ ده چې الله تعالی د دې خپلو بندگانو د صلح انتظار لري. نو نیکبخت انسانان هغه دي چې هغې نن د جمعې په مازدیګر کې د خپل رب په دربار کې کښېني، یا الله چې څومره ګناه راسه وسوه هغې راسه وسوه، یا الله د دې څه وروسته زما ستا سره وعده ده زندګي ستا پر شریعت او ستا د نبي پر سنت باندې تېرومه. بیا خو د نن روژه مات پر وخت باندې د هغې عملنامه د ګناه څخه داسې صفا کېږي که یوم ولدت امه. بیا خاص کر ما درته نن د دې آخرن د جمعې مبارکه مازدیګری دی، او د دې عشرې آخرنۍ مازدیګری دی، او نن غالبا
دا لیلة القدر مبارک شپه ده چې کومه شپه اولنی سیزن د لیلة القدر شروع کیږي چې د قرآن په صریحو آیاتو دا ثابته ده که چیرې دې سړي ته الله تعالی د دې یوې شپې عبادت په نصیب ورکړي لکه 4 کاله چې دی په عبادت باندې ولاړي د دې یوې شپې عبادت د دې 4 کاله عبادت سم افضل دی ځکه لیلة القدر خیر من 1000 شهر او زر میاشتې چې تاسو زر بوله ورکړئ دا 4 کاله کیږي نو نن د لیلة القدر اولنۍ ورځ روانیږي او نن هغه مبارکه ورځ ده چې نن ډېر نیکبخته انسانان هغه د معتکفینو په شکل هغه د ننواتو په شکل هغه د صلح کوونکو په شکل هغه د خپل رب سره د جوړې کوونکو په شکل په مسجدانو کې د اعتکاف په شکل باندې کښیني او دا یو نیکبختي ده چې کم چاته الله تعالی د دې 10 ورځو اعتکاف په نصیب ورکړي د هغې متعلق دا یقیني خبره ده چې هغې د لیلة القدر عبادت پیدا کړي په دې خاطر که هغې ټوله شپه په خوب تېره کړي لا هم زموږ دا یقین دی چې دا سړی د لیلة القدر د عبادت لایق سو ځکه د معتکف ناسته عبادت دی د معتکف ولاړه عبادت دی د معتکف خوب عبادت دی د معتکف خوراک عبادت دی چې صرف په دې مسجد کې ناستې ستا د 21م شپه ستا د 23م شپه ستا د 25م شپه ستا د 29م شپه ستا د 29م شپه ټولې په عبادت کې در باندې تېرې سوې نو نیکبخت هغه سړی دی چې هغې د ځانه سره دا فیصله وکړي چې کال 360 ورځې دي 350 ورځې هغې د مخلوق په ملګرتیا کې تېرې سوې خیر دی د هغې څه څه راته جوړه نه سوه دا 10 ورځې به د خپل رب په ملګرتیا کې د خپل رب په کور کې ورسره تېرې کړم نن خو په موږ کې یو غلطه ګمان راغلی دی چې زموږ عقیده دا ده چې آیا دا اعتکاف صرف یا د ملا کار دی یا د طالب کار دی یا د صوفي کار دی یا د سپېژیري کار دی آیا بخښنه ته صرف ملا او طالب مجبوره دی آیا بخښنه او مغفرت ته د الله سره صلح ته صرف سپېژیري او حاجي مجبوره دي نه اعتکاف د نوجوان کار دی اعتکاف د بوډا کار دی اعتکاف د عالم کار دی اعتکاف د امی کار دی اعتکاف د هر هغه سړي کار دی چې د هغې د خپل رب سره صلح کولو ته تیاري او هغې دا تمنا ولري چې د لیلة القدر د شپې عبادت زما په نصیب کې راسي نو په اعتکاف کې کښېنستل او خپل رب ته ننواتې راتلل او د خپل رب سره صلح کول او د خپلې محلې مسجدان د اعتکافونو او د عبادتونو په ذریعې باندې آباد ګرځول او دا ورځې دي د دې څه ګټه اخیستل او دې ورځو کې د الله تعالی دربار کې خپل ننواتې او پښیماني پیښول او د الله تعالی دربار کې د خپل مغفرت او د بخښنې ځان مستحق او لایق جوړول الله تعالی دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله تعالی دې زموږ او تاسو روژه قبوله کړي الله تعالی دې موږ او تاسو ته همت راکړي چې نور په دې کې نیک اعمال وکړو الله تعالی دې دا څو خبرې قبولې وګرځوي